او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نه شو هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړي را ژوندي کړي ولې نه بېشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی په کومه ورځ چې دغه کافرانو اور ته وړاندې کړای شي په هغه وخت کې به له هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی دوی به ووایي ولې نه زمونږ په پروردګار قسم دی دا په رښتیا سره حق دی الله به ووایي ښه نو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسې کاوه د عذاب خوند وڅکئ نو ای پیغمبره هسې صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنې د ټینګې ارادې خاوندو پیغمبرانو صبر کړی دی او د دوی په باب بیړه مه کوه په کومه ورځ چې دوی هغه څه وویني چې دوی ترېنه ویرول کیږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې له یو ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې دا قرآن پندرسونه ده نو آیا له نافرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي